او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه به روغ او جوړ وئ. مسعود یمه او تاسو ته د 8م صنف د فیزیک مضمون تدریسي چارې پر مخ وړم. په تیر درس کې موږ د ترموډاینامیک فیزیک په اړه معلومات در سره شریک کړي وو، لکه په هغې کې د سانتیګریډ درجه وه، د رومر درجه وه، د کالوین درجه وه، د فارنهایټ درجه وه. دا 4 درجې د تودوخې چې وي دا موږ په تدریس کې تر بحث لاندې نیولې وي. اوس راځو دې ته چې موږ د تودوخې سرچینې وپېژنو. موږ وایو چې تودوخه یو ډول انرژي ده. نو دغه تودوخه چې یو ډول انرژي ده، په طبیعت کې یا په صنعت کې یا په پرمختګ کې د تودوخې څخه زیاته ګټه اخیستل کیږي. د تودوخې سرچینې چې دي په 2 ډوله دي، یو نوښت منونکي سرچینې، بل نوښت نه منونکي سرچینې. نوښت منونکي سرچینې هغه سرچینې دي لکه د اوبو بند چې هغې تر شا یو ډنډ شتون لري او ډنډ کې اوبه وي. دغه د وخت په تېرېدو سره اوبه په مصرف رسیږي. دا نوښت منونکي سرچینې دي او موده یې لنډه وي. دوهم نوښت نه منونکي سرچینې. دا هغه ډول سرچینې دي چې نوښت نه منونکي وي، یعنې د دې انرژي چې ده لکه د نفت او ګاز، په دې ډول انرژیو ته موږ نوښت نه منونکي انرژي وایو. او تر ټولو لویه سرچینه د تودوخې چې ده، د تودوخې انرژي چې ده، لمر ده. د تودوخې واحدات. تودوخه هم واحدات لري چې د CGS په سیستم او د MKS په سیستم کې موږ هغه تر بحث لاندې نیسو. په CGS سیستم کې، په CGS سیستم کې د تودوخې د درجې د تودوخې د مقدار واحد چې دی کالوري ده. کالوري. او د MKS په سیستم کې تودوخې واحد چې دی دا کیلو کالوري دی. یعنی دغه کالوري څه شی دی؟ یعنی دغه کالوري مساوي کیږي، یوه کالوري مساوي کیږي 1 ګرام اوبه چې حرارت درجه د 1 سانتیګریډ په اندازه لوړه کې 1 کالوري بلل کیږي. یعنی 1 کیلو کالوري هغه د تودوخې یا د انرژۍ مقدار دی چې 1 ګرام اوبه د هغې درجه د 1 سانتیګریډ په اندازه لوړه کړي. یعنی د 1 سانتیګریډ په اندازه د 1 ګرام اوبو لوړېدل د هغې تودوخې د لوړېدنه عبارت له کالورۍ نه ده. کیلو کالوري بیا مساوي کیږي 1 کیلو ګرام اوبه چې د 1 سانتیګریډ درجې په اندازه یې تودوخه لوړه کړي، هغه 1 کیلو کالوري په نوم یادیږي. 1 کالوري یعنی 1 کالوري مساوي کیږي د 2.13 ژول سره. دا تقریبا مساوي کیږي په 4.2 ژولو سره. په دې کې راوند اف کوو. موږ داسې ویلي دي په راوند اف کې په 10م صنف کې شته که چیرې ان لوی مساوي د 5 سره شي، نو موږ
په اشاري برخه کې له هغې نه صرف نظر کو د چپ طرف عدد سره یو جمع کوو. 8 د 5 نه لوی دي، موږ 8 نه صرف نظر کو یو سره یو جمع کوو چې شي 2، نو تقریبا 4.2 ژول سره دغه یو کالوري مساوي کېږي، دومره کار ترسره کوي. راځو انبساط او انقباض ته. کله چې تودوخه په جامداتو باندې تاثیر کوي نو په هغې باندې یوه پیښه رامنځته کېږي چې هغې ته انقباض وایي. انقباض معنا پړسېدل، انبساط معنا راټولېدل. یعنی د تودوخې په واسطه جامدات، مایعات، غازات انبساط کوي او د تودوخې په کمیدو سره بیا جامدات، مایعات او غازات انبساط کوي یعنی راټولېږي. نو انبساط او انقباض یعنی انبساط پړسېدل، انقباض راټولېدل. که چیرې یو جسم موږ فرض کو دا یو جسم ده، په عادي حالت کې د دې په منځ کې مالیکولونه او اتومونه شتون لري. که چیرې دغې ته موږ تودوخه ورکړو، د تودوخې په زیاتېدو سره د دې په حجم کې تغییر راځي. دا کوم هغه چې لوی شوی ده د دلتا ټي انبساط چې کړی ده، یعنی دلته انبساط صورت نیولی ده، انبساط یعنی پړسېدل. او که چیرې تودوخه یې کمه کړو دا بیرته خپل حالت ته راځي. په دې حالت کې موږ وایو چې جسم انقباض کړی ده. نو د تودوخې په واسطه انبساط او انقباض جامدات، مایعات او غازات کوي. د موادو فازونه، مواد یعنی فازونه حالتونه لري. د موادو یا د مادې فازونه او حالتونه چې دي جامد ده، مایع ده او غاز ده. یعنی د غاز، مایع او جامدو حالتونو ته موږ د موادو فازونه وایو. ماده په طبیعت کې یا د جامد په شکل وي لکه دا قلم یا مارکر، یا به د مایع په شکل وي لکه اوبه، یا به د غاز په شکل وي لکه هوا. نو دا درې حالتونه موږ په اتم ټولګي کې تر بحث لاندې نیسو. د جامداتو انبساط چې ده، کله چې یو جامد شی وي دا په درې ډوله انبساط کوي. یعنی طولي انبساط. طولي انبساط هغه انبساط ده چې د جامد جسم په اوږدوالي کې تغییر راشي. که تاسو لیدلی وي په کور کې د کالیو د هوارولو لپاره چې کالي وچ شي موږ سیم ځوړندوو. په ژمي کې سیم که ګورو کلک وي، یعنی په مستقیم خط باندې وي، او که چیرې په اوړي کې ګورو دا سیم یعنی په دې شکل ځوړند بریښي. یعنی دا ځوړېدنه دلته د سیم، دا کوم سیم چې لرو تودوخې اغیزه پې کړې ده. د تودوخې د اغیزې په صورت کې د دې طول یا اوږدوالی لوی شوی ده. کله چې لوی شوی ده دلته موږ بیا په اسانۍ سره لیدلی شو. بل سطحي انبساط دی. یعنی که چیرې دا تخته موږ تاسو فرض کو د اوسپنې تخته وي، دې ته موږ حرارت ورکړو. د حرارت په اخیستو سره د دې سطحه لویږي. دې ته موږ سطحي انبساط وایو د تودوخې په اساس باندې. او که چیرې موږ د دې تختې چې یو منظم شکل لري، دې تختې د حرارت درجه ټیټه کو، یعنی بیرته دا تخته انقباض په دې کې صورت نیسي، مالیکولونه یې راټولیږي او د تختې حجم خپل حالت ته راځي. او که چیرې موږ وګورو حجمي انبساط هم شته. حجمي انبساط یعنی په دریو اړخونو باندې تاثیر کوي. که چیرې یوه ګلوله فرض کړو، دلته یوه ګلوله ده، دا یوه ګلوله ده، دې ته حرارت ورکوو. او دلته یوه حلقه ده،
کله چې دا ګلولې ته حرارت ورکړو د دې ګلولې حجم لویږي، یعنی دا معنا چې د تودوخې په اثر د دې ګلولې حجمي انبساط صورت نسی. حجمي انبساط چې کله صورت ونیو د دې حلقې نه به په اسانۍ سره نه تیریږي، او که چیرې د حلقې د کومه تودوخه چې اخیستې ده د دې حرارت یا تودوخه راټیټه کو، بیا به ګورو د دې حلقې نه به تیریږي. یعنی دا یو حجمي انبساط دی. او حجمي انبساط کیدای شي موږ دلته هم یو مستطیل لرو. که چیرې یو مستطیل موږ په نظر کې ونیسو په دې شکل سره، د دې مستطیل ډوله اوسپنې ته که چیرې موږ حرارت ورکړو، دې ټول اړخونه یعنی دغه درې اړخونه د دې شی کوي انبساط کوي، او که چیرې حرارت درجه یې راټیټه کړو بیا انقباض صورت نیسي. راځو په فیزیک کې د ذوبان یعنی ویلې کېدو، تبخیر، میان، انجماد، دا کلمو سره موږ ډیر مخ یو. کله چې د کلمو سره موږ مخ کیږو او موږ تاسو دغه ډایاګرام ته اړتیا لرو، موږ داسې ووایو چې د موادو فازونه یعنی جامد، مایع او ګاز حالتونه چې دي دغه ته د موادو فازونه وایي. په طبیعت کې موږ په ټیټه کچه باندې موږ د جامد حالت د ماده لرو، مایع حالت لرو، ګاز حالت لرو. کله چې جامد د تودوخې په اساس باندې جامد جسم مایع ته بدلیږي، دغه پیښې ته ذوبان یعنی ویلې کېدل وایي. کله چې موږ یو جامد جسم لرو، هغې ته تودوخه ورکوو، د تودوخې په اخیستو سره د دې مالیکولونه د یو بل نه لرې کېږي. دا باعث دې کېږي چې دغه حجم یې لوی شي. کله چې حجم لویږي دا په ولې کېدو پیل کوي. نو دغې پیښې ته یا دغې پدیدې ته په فیزیک کې موږ ذوبان یعنی ولې کېدل وایو. که چیرې مایع ماده یا مایع جسم ولرو، نو دې مایع ته که چیرې موږ تودوخه ورکړو، تودوخه تبخیر کیږي، یعنی کله چې تبخیر صورت نسی په ګاز بدلیږي. دغه د ګاز حالت یعنی دغه پیښه چې د مایع په ګاز بدله کړه دې ته موږ تبخیر وایو. که تاسو لیدلی وي موږ کله چې اوبه جوش کوو مایع د اوبه، او کله چې ګورو تبخیریږي یعنی دغه اوبه په بړاس باندې بدلیږي، دغه پیښه د تبخیر په نوم یادیږي. د مایع نه ګاز ته بدلیدل د تبخیر په نوم دی. کله چې د ګاز په شکل کې یوه ماده شتون ولري، د ګاز حالت لري، موږ هغه مایع ته بدلوو. کله چې مایع ته بدلوو هغې ته میان پیښه ویل کېږي، یعنی د مایع نه ګاز ته بدلیدنه د میان پیښې په نوم یادیږي. که چیرې مایع بیرته په جامد باندې بدلوو، دغې ته د انجماد یعنی کلکېدل وایي. یعنی مایع په جامد باندې بدلیدل دغې ته انجماد یا کلکېدل وایي. دا ډایاګرام جامد، مایع، ګاز. ذوبان یعنی جامد نه مایع ته بدلیدل، مایع د ګاز ته بدلیدل تبخیر، ګاز مایع ته بدلیدل میان، مایع جامد ته بدلیدل انجماد وایي. نو راځو دې ته په کتو موږ یو دوه کلمې نوره هم لرو چې هغه هم تر بحث لاندې نیسو. یوه کلمه په فیزیک کې د تسقیط په نوم ده، او بله کلمه په فیزیک کې د تکاثف. دغه د تکاثف او د تسقیط کلمې موږ تاسو دلته په بحث کې نیسو چې د دې ډایاګرام سره بیا په خلاف طرف کې واقع کیږي او په مثالو کې واضح کوی شو. موږ یوه کلمه د تسقیط په نوم لرو، یوه کلمه د
تکاسف. یعنی تصعید او تکاسف دوه کلمې په فیزیک کې نور هم شته، د اتم ټولګي په فیزیک کې، په ترموډاینامیک فیزیک کې. تصعید یعنی جامد شی یا جامده ماده کله چې مستقیما په ګاز باندې بدل شي، دغه ته تصعید ویل کیږي. یعنی یو جامد جسم دی یا جامده ماده ده، موږ هغې ته تودوخه ورکوو، راسن په ګاز باندې بدلیږي. که چیرې دلته وګورو جامد دی، موږ چې کله تودوخه ورکړو په مایع باندې بدلیږي، له هغې څخه وروسته په ګاز باندې بدلیږي. دلته په تصعید کې دغه پیښه بیا نه رامنځته کیږي، نیغ په نیغه یا مستقیما په ګاز باندې بدلیږي. دغې پیښې ته موږ تصعید وایو. تکاسف څه شی دی؟ تکاسف د دې برعکس عملیه ده یا سرچپه عملیه ده. کله چې موږ ګاز نیغ په نیغه جامد ته بدل شي، په جامد باندې بدل شي، تکاسف نومیږي. ګورئ ګاز نیغ په نیغه په جامد باندې بدلیږي. دلته ګورئ ګاز ده، کله چې ګاز مایع ته بدل نشي، مایع بیا په جامد باندې بدلیږي، هغې نه وروسته بیا په جامد باندې بدلیږي. دلته ګورئ دلته هم په تکاسف کې دغه پیښه نشته. یعنی تکاسف کې ګاز نیغ په نیغه په جامد باندې بدلیږي. لکه د اووم ټولګي په کیمیا کې یوه فرموله شته یا یوه تجربه شته. هغه تجربه په دې ډول ده، او که وخت یاري وکړه انشاءالله دا تجربه به دلته بیا په عملي توګه ترسره کوو. په هغې کې آیوډین ده. آیوډین چې ده په خپله جامده ماده ده. یعنی آیوډین د دوه یعنی په مالیکولي شکل پیدا کیږي، دوه اتومه دی. کله چې دغه آیوډین حرارت ورکړو، او آیوډین جامد هم ده چې ایس ورته وایو، یعنی سولیډ په خپله جامد ته ویل کیږي. ایس دلته ورسره علاوه کوو، یا د دوه پر ځای په دې خو پوه شو چې یعنی دوه اتومه دی په مالیکولي شکل باندې پیدا کیږي. که چیرې دلته آی ایس وایو، یعنی آیوډین سولیډ په خپله ایس او ال آی ډي په خپله مساوي د جامد سره ده، د جامد معنا ورکوي. کله چې دغې ته حرارت ورکړو، دغه په ګاز باندې بدلیږي. یعنی د آیوډین په ګاز باندې جی ورسره لیکو، جی بیا په خپله شی ده ګاز ده، یعنی ګاز ده. که چیرې د دغې حرارت درجه ټیټه کړو، د حرارت درجه یې ټیټه کړو، دلته مو حرارت ورکړ، دلته ګاز باندې بدل شل. د دې ګاز حرارت درجه که چیرې ټیټه کړو، دا بیرته بیا په جامد باندې بدلیږي، په آی ایس باندې. دغې پیښې ته چې جامد په مایع باندې بدل شو، وبخئ جامد په ګاز باندې بدل شو، دغې پیښې ته تصعید ویل کیږي. او دغه ګاز چې کله دلته شته موږ لرو، دا بیرته د تودوخې په ټیټېدو سره، د تودوخې د درجې په ټیټېدو سره بیرته په جامد باندې بدل شو. دې ته تکاسف ویل کیږي. یعنی د تصعید تکاسف عملی چې دی برعکس دی. د مثال په ډول خوړل نه خوړل. دلته ګورو د دې سره توپیر په څه کې ده؟ جامد په مایع بدلیږي، مایع په ګاز باندې بدلیږي. دلته ګاز په مایع باندې بدلیږي، بیا مایع په جامد باندې بدلیږي.
خو لیکن دلته جامد نیغ په نیغه یا مستقیما په ګاز باندې بدلیږي چې دغې پیښې ته تصعید ویل کیږي. تکاثف هغه پیښه ده په فیزیک کې چې ګاز ماده یا ګاز حالت نیغ په نیغه په جامد باندې بدل شي، دغې ته د تکاثف پیښه ویل کیږي. راځو ګلالیو زده کوونکو تجربې ډول یې په دې ډول ده. تجربې ډول په دې ډول ده. موږ یو ښیښهیي فلاسک ولرو. دا یو ښیښهیي فلاسک ده. په دې کې دغه ایوډین چې یوه جامده ماده ده په دې کې اچوو. کله مو چې په دې کې د جامده ماده ایوډین واچول، دې په سر باندې یو بیکر چې خوله یې بند شي، یعنی بل ښیښهیي لوښی ده، هغه ږدو. په دې کې تر یوې اندازې پورې یخې اوبه اچوو. کله چې موږ ایوډین په یو فلاسک کې په ښیښهیي لوښي کې واچول، د هغې د پاسه مو یو بیکر، ښیښهیي بیکر هغه کېښوده. په دې بیکر کې مو یخې اوبه واچولې. کله چې دغې ته موږ حرارت ورکړو، دغه جامد ایوډین یا جامده ماده په ګاز باندې بدلیږي. په دې ځایو کې په چی بدلیږي؟ په ګاز باندې. په دې ښیښهیي فلاسک کې ګاز جمع کیږي. دلته اوبه شتون لري، یعنی نیغ په نیغه د جامد جسم بدلیدل ګاز ته دا تصدیق شو. دغه ګاز دلته د دې ښیښهیي بیکر سره په تماس کې کیږي. د پاسه سړې اوبه دي. کله چې دلته تماس کې کیږي، دلته دغه ګاز د دې د بیکر په شاتنۍ برخه باندې راټولیږي. خو دا راټولیدنه به د جامد په شکل باندې وي. یعنی دغه راټولیدنه چې کله دلته راټوله شوه، موږ دغه راټولیدنه چې وګورو، دغه ګاز شکل د ایوډین چې جامد ته بدل شو. دغې ته تکاثف ویل کیږي. انشاءالله دغه تجربه به بیا د موادو ته په کتو ترسره کوو. نو دغه برخه یې جامد یعنی آی اس تودوخه مو ورکړه، په آی جی یعنی ګاز باندې بدله شوه. دې تودوخې درجه مو چې ده ټیټه کړه، یعنی تودوخې درجه مو راښکته کړه، بیا په چی باندې بدله شوه؟ په آی اس باندې. دا د تکاثف او د تصعید ترمنځ توپیر و. او راتلونکي خپرونه کې به بیا هم د اتم صنف په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.